بسم الله الرحمن الرحیم. د شپږم کلاس جنرال ساينس مونږ شروع کړی دی. دویم چپټر دی. اوس نننی ټاپک دا دی ارټیفیشل ویجیټیټیو پروپیګیشن. د پروپیګیشن د بوټو کې د نسل د زیاتېدو هغه طریقې چې هغه ارټیفیشل مصنوعي وشي. مطلب دا دی چې انسان پکې کار ولري، انسان یو کار وکړي، دې ته وایي ارټیفیشل مصنوعي. او ویجیټیټیو مطلب دا دی چې د بوټو داسې نسل زیاتوالی چې هغه د بوټو د تخم ګل نه ونه شي، بلکې بوټی د څانګې نه، د ژرلې نه یا د تنې نه یا د پوستکي نه چې دی نو بل نوی بوټی وشي. دغه ته ویجیټیټیو پروپیګیشن یا اسیکشوال ریپروډکشن وایي. په دغه باندې په تېره ویډیو کې خبره شوې ده. نو اوس دا وایي چې ارټیفیشل ویجیټیټیو پروپیګیشن ریکوایر هیومن ایکشن. ارټیفیشل ویجیټیټیو پروپیګیشن چې کوم دی مصنوعي دا طریقه چې ده د بوټو د زیاتوالي ریکوایرز دا غواړي هیومن ایکشن د انسان کار. ویجیټیټیو پروپیګیشن تاسو وپېژندم، بار بار زه دا خبره کوم چې د بوټي نه داسې یوه حصه کټ کړي هغه ناله کړي نوی بوټی ترې وشي. خو اوس دا طریقې د دې نه مخکې چې کوم ټاپک د هغه مونږ وایو چې قدرتي طور باندې به بوټي خپل نسل زیاتوي بغیر د تخم او د ګل نه، نو هغه ته چې دی نو نیچرل ویجیټیټیو پروپیګیشن وایي. دې ته اوس وایي ارټیفیشل ویجیټیټیو پروپیګیشن. نو دې مطلب هم دغه دی چې دا مصنوعي طریقه ده د بوټو د زیاتوالي چې د تخم او د ګل په ذریعه باندې موږ بوټي بل نسل نه کېږي، بلکې د څانګو نه، د ژرلو نه یا د تنې نه او د پوستکي په وجه باندې نوی بوټی وشي. خو چې دې ته ضرورت وي د څه ریکوایرز مطلب ضرورت وي ورته هیومن ایکشن د انسان د کار، چې انسان پکې کار وکړي، انسان یې وکړي یو کار. دقه ته وایي ارټیفیشل. وایي د موسټ کامن ټایپس عام د ټولو نه عام قسمونه چې کوم دي اف ارټیفیشل ویجیټیټیو ریپروډکټیو ټیکنیکس انکلود کټینګ لیئرینګ ګرافټینګ ایټسټرا. د ټولو نه عام چې کوم قسم دی د ارټیفیشل ویجیټیټیو ریپروډکټیو ټیکنیکس هغه طریقې دي دا چې دا به ارټیفیشل کېږي، مصنوعي به کېږي، انسان به کوي، بوټي به خپل نسل زیاتوي. انکلود په دې کې زموږ سره شامل دي کټینګ، چې یو څانګه به کټ کړي د بوټي نه هغه به ناله کړي، یا به ترې پاڼه کټ کړي ناله به کړي، نو دغه ته کټینګ وایي چې یوه حصه یې کټ کړي او ترې ناله کړي. خو په مصنوعي طریقې وکړي، انسان یې وکړي، نو دغه ته وایي ارټیفیشل ویجیټیټیو پروپیګیشن. ورپسې بل یې ورکړی دی لیئرینګ. نو لیرینګ به مو ستاسو په نمبر باندې لاندې وایي چې دا لیرینګ پکې څه شی دی. ورپسې دی ګرافټینګ. په لیرینګ کې داسې کار کېږي چې یاره یو بوټی او دغه بوټي یو څانګه چې کومه ده هغه په ځمکه کې په خاوره کې پټه شي او نوی بوټی ترې راوخي چې پکې ژرلې وشي لاندې، دغه ته لیرینګ وایي. مثالونه یې وایو. ګرافټینګ قلمکارۍ ته وایي یا پیوندکارۍ ته وایي. نو دا انسان کوي او دا د دې لپاره کوي چې یاره یو بل بوټی ته جوړ کړي. خو دا ویجیټیټیو پروپیګیشن لکه د تخم او د ګل نه چې دی نو بل بوټی نه کېږي، بلکې د بوټي د یوې حصې نه چې دی نو نوی بوټی کېږي. نو دا طریقې دي، دا هغه طریقې دي چې دا انسان کوي او دا ارټیفیشل مصنوعي دي د بوټو د زیاتوالي د نسل د زیاتوالي لپاره. نمبر 1 کې په دې کې دا په تفصیل بیا لیکل دي چې کټینګ پکې څه شی دی. کټینګ کټایي ته وایي که نه. نو وایي چې a stem cutting from a rose plant will grow roots and form a new plant. اسټیم کټینګ که مونږ تنه کټ کو د ګلاب د بوټي نه، نو دا به غټه شي، ویل ګرو غټه به شي، څه ته روټس، په دې کې به ژرلې غټې شي، ژرلې به پکې وشي، اینډ فارم نیو پلانټ او نوی بوټی به وشي. مطلب دا د ګلاب یو بوټی راواخله او کټ یې کړه، تنه یې کټ کړه او هغه بیا نال کړه، نو د هغه نه به نوی بوټی وشي، ژرلې به پکې وشي لاندې په ځمکه کې، نوی بوټی به ترې راوخیږي. روټ اینډ لیف کټینګ کین آلسو بی ګرون. په دې کټینګ کې چې یو ځګی مونږ کټ کوو د بوټي نه او نوی بوټی ترې کوو ناله وي، نو وایي دا د دې نه خو یو مونږ تنه ترې کټ کولی شو یا ته یې څانګې کټ کولی شو، هغه نالولی شو. خو بل داسې ده چې مونږ ژرلې او لیپ، ژرله یا کټ کړو یو بوټي نه نالی کړو، یا لیپ پاڼه ترې کټ کړو نالی کړو. د پاڼې مثال تاسو ساده دا اخیستی چې دوی مثالونه نه دي ورکړي، صرف د ګلاب مثال یې ورکړی دی. لکه پاڼه ته کیکټس بوټی چې کوم دی نو هغه هم کولی شو، نور هم داسې ډېر شی دي. دویمه طریقه چې کوم ده د انسان چې انسان استعمالوي او بوټي پکې زیاتوي په ویجیټیټیو پروپیګیشن کې، هغه دی لیرینګ. دا لیرینګ څه شی دی؟ وین ا برانچ اف شرب ټچز د ګراوند. وایي کله چې زموږ سره د شرب بوټو دا څانګې د ځمکې سره ولګي. تاسو به د بوټو 3 قسمونه ویلي چې بوټي په عام طور په 3 قسمونه دي. یو ته شربز وایي، یو ته هربز وایي، یو ته ټریز وایي. ټریز خو د غټې ونې دي، شربز داسې بوټي دي چې د دې مضبوطې تنې او د موسم تېرېدو سره نه ختمیږي. او هربز هغه بوټي دي چې فلیکزیبل داسې نرمې تنې لکه نورپرس شو، ټماټر شو، وغیره بینډی شوي چې د موسم تېرېدو سره هغو راوغورځېږي او ختم شي، نو هغه ته هربز وایي. نو 3 قسمونه دي د بوټو غټ. نو دلته دا وایي چې لیرینګ په چا کې کېږي؟ وایي وین ا برانچ چې کله زموږ سره یو څانګه اف شرب د شرب بوټي ټچز ولګي د ګراوند د ځمکې سره، اټ پروډیوسز، نو دا پیدا کوي روټس، دا ژرلې پیدا کړي. چې کله یو بوټی داسې لکه د ګلاب مثال ته واخلي یا دا څانګه راشي او د ځمکې سره ولګي، نو په ځمکه کې دا بیا څه وکړي؟ په ځمکه کې دوی دا ژرلې پیدا کړي، فارم نیو پلانټ، او بیا ته یو نوی بل بوټی راوخیږي د هغه ځای نه، لکه څنګه چې په دې تصویر کې ورکړی دی.
لیرینګ کین بی ډن بای بینډینګ ا برانچ. دا لیرینګ موږ داسې هم کولی شو ځکه چې ارټیفیشل طریقې موږ وایو چې انسان پکې کار لري. لیرینګ موږ په دې داسې وایي کولی شو کین بی ډن موږ یې کولی شو بای بینډینګ چې موږ راتاو کړو راکوږي کړو که نه کږولو ته وایي بینډینګ. ا برانچ یو خاښ یو زیله یو څانګه ساري یو څانګه چې موږ راکږه کړو او بیا څه وکړو او دغه په ځمکه کې لاندې پټه کړو په خاوره کې نو دغه نه به نوی بوټی وشي ژرړی به پکې وشي. بیا یا داسې وایي ریمووینګ ا رنګ اف بارک اینډ کورینګ اټ ویت د سایل. یا داسې وکړو چې د بوټي نه پوستکی کم دی د پوستکی ترې کټ کړو. رنګ اف بارک مطلب دا دی چې د دې په دې تنه باندې چې کوم پوستکی د بوټو مونږ چې ورته لکه چمړه چې کومه د بوټي ده که نه او دا ته د یو رنګ په شکل کې د یو دایرې په شکل کې ته کټ کړې او هغه کور کې پټه کې په خاوره کې نو هغه نه نوی بوټی کېږي. د دې مثالونه دوی نه دي لیکلي نو په دې طریقه باندې ګواوا امرود چې کوم دی او مینګو د مینګو د ونې او د امرود د ونې سره داسې کار کوي چې د هغو د تنې نه د پوستکي چې کوم دی چمړه دا ته یې رنګ د دایرې په شکل کې کټ کړي بیا په خاوره کې پټه کړي نو نوی بوټی ته وشي. د ارټیفیشل دا کم ټیکنیکس چې دي طریقې چې دي د نسل د زیاتوالو په بوټي کې په دې کې یو بل دی ګرافټینګ. دا خو مونږ په اسانه باندې پیژنو. زمونږ په علاقو کې هم داسې کېږي. د ګرافټینګ ته قلمکاري وایي یا ورته پیوندکاري وایي. تصویرونه یې ورکړي دي دوی داسې وایي چې ګرافټینګ از ا ټیکنیک دا داسې طریقه ده کمباینینګ ټو پلانټس چې په دې کې مونږ دوه بوټي رایوځای کوو. اټ یوزز د روټس وایي دا استعمالوي په دې ګرافټینګ کې د څه استعمال کېږي په دې کې دا استعمالوي د روټس اینډ د باټم پورشن اف ون پلانټ د یو بوټي پکې لاندینۍ حصه باټم پورشن لاندینۍ حصې ته وایي اف ون پلانټ. په داسې طریقه کې په دې ګرافټینګ کې په قلمکارۍ کې د یو بوټي جرړې یا لاندینۍ حصه استعمالېږي چې هغه ته روټ سټاک وایي لکه څنګه چې په دې تصویر په دې ګمله کې ورکړی دی. دا یو چې دی نو لاندې کټ شوی دی په دې تنه کې او لاندې جرړې پاتې شوي دي لږې حصې پاتې شوی دی نو دغه ته روټ سټاک وایي. اینډ اټیچ اټ ټو شوټ او دا مونږ تړو د څه سره اټیچ تړلو ته وایي پیوند کولو ته وایي. دا مونږ تړو ټو شوټ د بل بوټي د هغې حصې چې د ځمکې نه پاسه هغه ته شوټ وایي که نه ساین هم ورته وایي. نو ساین دغه پیوند ته وایي. پیوند مطلب دا دی قلمکاري یا پیوند ته ساین هم وایي ګرافټینګ ورته هم وایي چې مونږ یار یو بوټی دی د هغه هم د جرړې طرف راواخیستو بل بوټی هم کټ کړو د هغه پاسنۍ طرف هم راواخیستو ساین چې کوم دی که نه قلم چې کوم دی قلم هم راواخیستو نو قلم ورته یا څانګې نه اخلي یا به د تنې نه اخلي چې هغه ته شوټ وایي. نو چې د شوټ نه دې ول قلم واخیستو هغه یو بوټي او جرړې والا طرف ته بل بوټي فرام د ټاپ پورشن اف ان ادر پلانټ دا به د بوټي د پاسه حصې نه واخلي دا شوټ دا ساین چې کوم دی د قلم او دا به په هغه یو بل بوټي کې ورپیوند کړي. نو دا دې ورکړی دی تصویر ته تاسو وګورئ په دې کې بالکل اسان دی د ساین یې ورکړی دی پیوند یا د قلم دا یې راخیستی دی په دې بل بوټي باندې د پاسه نه لګوي. نو دې مطلب دا دی چې د یو بوټي کې د پاسه نه حصه استعمالېږي د بل بوټي به لاندې جرړې والا حصه استعمالېږي. نو روټ سټاک او ساین دا د پاسنۍ حصه یو دا به راواخلي په دې کې به ساین کې مطلب پیوند به کړي قلم به کړي. ګرافټینګ د څه لپاره کېږي ګرافټینګ از ډن فار مینی فروټ ټریز دا د هغه بوټو دپاره کېږي چې کم میوهجات بوټي لکه زمونږ په علاقو کې مونږ سوچ وکړو نو خوبانۍ کې قلم لګوي خلک الوچه کې لګوي داسې چې دی نو په ټانګو کې لګوي چې کم د خوښې فروټي خلک غواړي چې یاره د خوبانۍ نسل ښه دی د ټانګو نسل ښه دی نو هغه نه پیوند یا قلم راواخلي په بل کې ولګوي د دې لپاره چې یاره د نسل زیات شي دا بوټي سیوا شي زمونږ سره او لکه دغه قسم فروټ مونږ ته په کار مونږ یې کول غواړو. دا ګرافټینګ یو طریقه ده چې انسان پکې کار لري انسان یې کوي ارټیفیشل ده او د بوټو زیاتوالی د دې لپاره ده چې بوټي په خپل نسل زیات کړي. دې ځای پورې دا ویډیو پوره ده بیا د دې ځای نه خوا چې دی دا ډېره زیاته اوږدېږي.